جذبات کا په الفاظ کې منتقل شي پیمانی شي جذبات کا په الفاظ کې منتقل شي پیمانی شي د دې ښکلي احساس ښکاره اظهار را باندې مکوه سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو شمس شینواری ما او دا مهال د خپل همکار دانش اپریدي سره په کراچۍ کې یو ډیر درون شخصیت ډیر ښایسته شاعر چې د شاعرۍ ښایسته هڅې کوي ښه کلام لیکي بلا صنفونو باندې کار کوي را سره میلمه دی نن په مرکه کې هلال باران صاحب هغوی ته په خپله پاڼه ادبي رنګونو کې هرکلی وایو او رسمن به د هغو تعارف او پیژندګلو کوو هلال باران صاحب سلامونه مې ومنئ او خپل تعارف را سره شریک کړئ. ډیره مننه د ټول ناول خو زه ستاسو د ادبي رنګونو او د شمس شینواری او دانش اپریدي صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ له وخت راکو. زما پیدایش چې کوم دی په ثوابۍ کې او بیا په وړوکوالي ډیر په وړوکوالي موږ پلار سره دلته کې رالو نو بیا تعلیمي زده کړې ټولې ما دلته په کراچۍ کې وکړې او د هغې نه بعد بیا کویت ته لاړو او د کویت نه هلته کې نور هم د خلیج دی ټولو ملکونو ته او داسې پکې یورپ پورې دغه پورې تللو شو او د رزق په تلاش کې. هلال باران صاحب د ژوند چې تاسو څومره سپرلي کتلي سوال مې زړه کې را جوړېږي چې هغه وخت به تاسو ته یاد شي چې څه داسې ضرورت راتلو چې تاسو شاعرۍ طرف ته مایله شوي وای هغه وخت هغه لمحې چې تاسو ځان ته ویل وي چې ما خو شعر ولیکلو. اصل کې دا د لیکلو دغه خو زما د ډیر وړوکوالي نه و د لوستل او دغه او داسې کیسې او کهانیانې او په جنګ کې په مشرق کې په دې کې خو اردو کې به ما لیکل بیا چې کله زه کویت ته لاړم نو هلته کې دوه اخبارونه و دغه ځای یو عرب ټایمز او یو کویت ټایمز په دواړو کې به پښتو د اردو پاڼه لیکل کېده نو په کویت ټایمز کې بیا ما یو مستقل کالم لیکو ډېره موده خو بیا زه داسې ملګرو سره یو ځای شوم لکه ځان چې واخلی ډېر ښکلي چې الله دې جنتون نصیب کړي حاجي آباد خان اپریدي او په هغې کې او زموږ نور ملګري و داسې چې هغه په پښتو باندې ډېر زیات مین و بیا هغوی ما ته وایي چې ته پښتو کې ولې څه نه لیکې نو بیا ما داسې د دغې نه آغاز وکړو لیکل خو ما په اردو کې کړي و د هغې نه مخکې او نو بس یو کوشش ته کړم دی او زه خو اوس هم ځان ته څه استاد او څه دغه شاعر نه وایم خو بهرحال خپل کوشش ته هغه کول لګیا یو. ډېره مننه هلال باران صاحب کم یو شاعر مو داسې خوښ وي یا چې داسې تاسو زړه ته رانږدې وي شاعران خو ډېر دي خو تاسو ته کم داسې چې زیاتره تاسو اورېدلی وي؟ یاره زما په خیال خو شاعران د پښتو ټول ډېر ښکلي دي خو زما په خیال زه خو رحمت شاه سایل زما ډیر زیات فیوریټ دی او د هغه تقریبا هر یو کتاب او هر یو شعر مې ور کتلی دی. صحیح ډېره مننه هلال باران صاحب تاسو د خپل مسافرۍ د ژوندونو ذکر وکړو بلا کلونه به تاسو د مسافرۍ په دغه لړ کې تیر کړي وي یقینا په کلام کې به هم دغه رنګونه او دردونه شامل وي غواړو چې یو کلام را سره ښایسته غونډه شریک کړئ. تاسو سره به یو غزل شریک کوم. ارشاد. د مودو تند یو جام پکار دی ستا د راتلو څه اهتمام پکار دی ډېر ګرځم په محبت کې بې داغه لمن مینه کې خو خامخا الزام پکار دی او ملالۍ هم نشته چې ځوان ټپه ټپه کې په دې اوده ولس یو غږ مدام پکار دی او همیش دې نه وي سوله ازیدې وي خو همیش دې نه وي سوله ازیدې وي خو په ژوند کې داسې یو ماښام پکار دی او چې مینه پټه کړي او پښتو وګټي د داسې جذبو احترام پکار دی او د انتظار غرمو وهلې دشتې غوړېدلې بارانه اوس د ورېدو انتظام پکار دی. ډېر ملګرو دا اولنی کلام د هلال باران صاحب یقینا تاسو ته پکې هغه تند جوت ښکاري. هلال باران صاحب کتاب طرف ته مو ژوند کې څو کتابونو طرف ته تیاری کړی یا څه لیکلي کتاب چاپ شوی نه؟ زما یو کتاب خو د زرغونې باران چاپ شوی دی. واه زرغونې باران هغه به انشاءالله تاسو ته ډالۍ کوو جزاک الله او
بل کتاب چې دی نو هغه تقریبا د تیار دی صحیح او بل زما د کالمونه چې کومو د هغې هم یو کتابي شکل صحیح او داسې نور په ټیکنیکل موضوعات باندې هم ما څه کار کړی دی نو هغه هم په هغې باندې هم کار روان دی. مننه هلال باران صاحب دا لکه اوس موږ د یو شاعر ژوند وګورو، د شاعرۍ اکثر چې کوم شاعران دي هغه ډېر د تنګ دستۍ ژوند کوي، د کتاب چاپ کول ورته ډېر ګرانه وي. څه داسې حل لرئ چې ملګرو سره څه کتاب چاپ کولو دپاره یو ښه شاعر ته موږ یو کتاب چاپ کړو؟ څوک شته داسې په نظر کې؟ بالکل انشاءالله ولې نه، بالکل داسې پکار ده چې هغه ملګري چې کوم وس لري او چې کوم شتمن دي او چې هغه چې کوم ملګري د دې وس نه لري او بیا زموږ د ادبي ټولنې دی لم دا پکار ده چې په دې سيزونو باندې لږ دغه واچي او اسی خو د پښتو کتاب دغه سیز دی چې د خرڅیږي خو بهرحال نه خو دا د چې بیا هم لکه شاعر او دغه یو کلام محفوظ شي او د ژبې خدمت دی که نه، یعنې پښتو ژبه چې ده دا خو بس د دې سندرغاړو او د دې هنرمندو دغه خلکو مرهون منت ته چې دی دا سیزونه وایي او نور خو په دې کې څه هغه رحمت شاه سایل صاحب وایي د یو کتاب په درېم ایډیشن یې چاپ کېده نو هغوی زه په دې نه یم خوشحاله چې زما کتاب خرڅ شو، زه په دې خوشحاله یم چې پښتو کتاب خرڅ شو. نو انشاءالله داسې که صدقه بالکل به کوو هغه ملګرو چې کوم د دې وس نه لري انشاءالله بالکل به ورسره مرسته کوو. هلال باران صاحب کم صنف سره زیات شوق لرئ په شاعرۍ کې او کم دغه زیات لیکلی دی؟ اسې ما خو زیات تر غزل لیکلی دی او نظم مې لیکلی دی. صحیح. په نظم کې دا کاری کنه چې تاسو یو موضوع چې کوم دی نو په هغې باندې پوره خاطر خوا خبرې او قید مید پکې نه، نو آزاد نظم هم زه لیکم، سندرې مې لیکلي دي یو څو. هلال باران صاحب بل کلام طرف ته به راځو، غواړو چې یو کلام را سره بل شریک کړئ. بل غزل در سره شریکوم. ارشاد. پکې دومره دردونه چې حساب کې نه راځي، ځکه خو ښکلي انتخاب کې نه راځي، او د اباسین مست غاړه خو مسکن د خافیرو دی، داسې مست موجونه په چناب کې نه راځي، او چې درخو نشته د سندرو نه معنی ورکې دي، د آدم هغه سوز اوس په رباب کې نه راځي. دا شعر چې تاسو ډالۍ د تاسو رباب ډېر زیات ښه بیا راته چې درخو نشته د سندرو نه معنی ورکې دي، د آدم هغه سوز اوس په رباب کې نه راځي، او د مودو نه د ژوندون نه لاس په سر یم، د مودو نه د ژوندون نه لاس په سر یم، حیران یم چې مرګې ولې په شتاب کې نه راځي. او دا دانش اپریدي صاحب ته ډالۍ دی. د چمن په هر یو ګل کې زما د وینو رنگ دی، د چمن په هر یو ګل کې زما د وینو رنگ دی، د هسې خو رنګونه په ګلاب کې نه راځي، او د باران په هر ساس کې ژوندون ځلیږي، دا بیا ولې سیلابونه په دریاب کې نه راځي. ډېر ښه. راشئ چې نن واورو د سایل غمجن غزل، راشي چې سندرو ته یې معنی راټولې کړو. ملګرو ډېر ښایسته شاعر لوی شخصیت هلال باران صاحب را سره میلمه دی او خوندور کلامونه را سره شریک کړل. یو کلام به بیا هم واورو، د هغې نه مخکې 2 سوالونه یو پیغام به را سره شریک کوي. هلال باران صاحب اوسني دور کې نوی نسل پښتو ادب ته څومره نږدې دی او څومره لرې پاتې دی؟ نوی نسل کوم ځای کې چې زموږ سماجي رسنۍ سوشل میډیا زموږ دغه ماحول ته که فایده هم ورکړي نقصان به هم ورکړي، څه وایي چې نوی نسل چېرته پروت دی د ادب سره؟ یاره زما په خیال زه خو ډېر پر امید یم د دې اوسني نسل نه، خاص د سوشل میډیا او د دې لارو نه چې دا خوښوي. او زه هغه بل ورځ چې کله اقبال شاکر صاحب راغلی او هغه ورځ مې نوي شاعران واورېدل، دومره ښکلي او داسې با مقصده کلامونه مې ته واورېدل، نو ما ته دا امید دی چې دا د دې ډېر روښانه مستقبل دی انشاءالله. او ځکه چې کتاب خور سړی نه اغستی شي او نه کتاب اخلي او نه چا سره ټایم شته، خو نن سبا دا چې بیا دا واړه کلیپونه او دا را لندې سره چې کوم دی نو څه
د پښتو داسې سیزونه هغه داسې عام شو چې هغه لکه موږ اکثر د دې زلمی کول نه اورو نو دا ډېره امید افزا خبره ده. صحیح ډېر ملګرو راځو چې د هلال باران صاحب نه یو بل کلام تاسو سره شریک کو بیا چونکې وخت هم د دوی ډېر قیمتي دی بیا خپل پیغام را سره شریکوي بیا به اجازه غواړو هلال باران صاحب یو بل کلام را سره شریک کړي ملګرو دپاره. یو بل کلام د ته په یاد وایم څه شعرونه راته یاد دي یو غزل دا د مسرت او د قرار خبرې په ما خلګي د خپل یار خبرې ډېر ښه لکه راګونه مجسم غوندې شي خوږې خوږې د موسیقار خبرې واه ډېر ښه ډېر ښه او زه خو صرف دا ستا رضا غواړم نه د ګناه ثواب د کاروبار خبرې ډېر ښه د مینې داستانونه ټول زمونږ د کلو ځکه نه ته وکړه د خپل خار خبرې خپل خار خبرې واه ډېر ښه او زما زړه کې جستجو دا ستا د مینې لکه ساز کې د باران کتار کتار خبرې کتار کتار خبرې ډېر ډېره زیاته مننه ملګرو دا موږ سره هلال باران صاحب خپل ښایسته کلام او د باران تخلص په کوم انداز کې په شعر کې راغی دغه یقینا د باران د مینه نور هم زیاته کړه. راځو اخري یو پیغام موږ همیشه خپل چې موږ سره کوم شخصیت میلمه وي هغو نه اخلو دغه پیغام چې زمونږ ملګرو ته ورسي او څوک پې عمل وکړي دا زمونږ د پاڼې ګټه ده. هلال باران صاحب څه نظر کوئ خاص طور باندې موږ کراچۍ کې مشته پښتنو ته ګورو زمونږ دلته څلورم نسل تقریبا راستریږي څنګه چې تاسو ووایئ چې زه راغلی یم بچپن نه دلته رالوی شوم دا د څو سپرلي ستاسو د ژوند ولیده پښتو ادب نه مونږ کوم ځای کې پراته یو د کراچۍ ښار کې تاسو څه وینئ دغه خپل پیغام کراچۍ پښتنو ته رسوئ. یاره زما پیغام خو د کراچۍ پښتنو ته ټولو مشرانو او کشرانو ته دا دی چې په تعلیم باندې توجه ډېره زیات توجه وکړي ځکه چې زمونږ ما تاسو سره مخکې هم د مرکې نه مخکې هم په خبرو کې وو چې زموږ پښتانه اکثر د تعلیم د کمی د وجې د ډېرو ګران روزګارونو سره وابسته نو په دې کې زموږ مشران چې دي هغوی له هم ټولو خلکو له دا پکار دي او موږ له هم پکار دي چې په خپلو چاپېرچل په خپل بچو هر څنګه چې که نه د تعلیم او د هغوی د تربیت بندوبست وکړو او ورسره سره لږه د خپله ژبه چې کوم دی دا ورته هم ښایو ځکه چې د دې نه کټ نه شو چې د دې نه کټ شي نو بیا هغه بیا انسان رکیږي بالکل. صحیح ډېره زیاته مننه ملګرو دا موږ سره ډېر دروند شخصیت هلال باران صاحب د هغوی خوږې خبرې د هغوی د ژوند دغه احساسات تاسو ته راورسېدل. زه دغه پیغام تاسو سره مخ په وړاندې بځم چې که پښتون خاص طور کې په پوره نړۍ کې او بیا چېرته چې موږ ژوند کوو د پاکستان لوی ښار کراچۍ کې که دلته موږ د پښتو د ژبې بقا غواړو او پښتون دلته موږ د ترقۍ په بام وینو نو پکار چې موږ په خپلو بچو تعلیم وکړو. تر بلې مرکې پورې خپل قربا شمشینواری د خپل همکار دانش افریدي او ګران میلمه هلال باران صاحب تاسو نه غواړو اجازه بیا به راځو د الله په امان.